څومره قریبان چې وي خاوند نه واخله تر ښځې پورې، تر پلار او تر زامنو تر اولادې پورې، تر ورونو پورې، حتی د همسایګان هم پکې راشمار کړي. په ژوند کې کومې څه په وسه پرایي دا ښه چې دي هغه په ژوند کې دي. وایي په ژوند کې مې نه اورې فریادونه، د مرګه څه مابعد راپسې مه مروړه لاسونه. د مرګه مابعده وی پیدا نه کوي. د مرګه مابعده ښه پلار و ښه زوی و بیا پیدا نه کوي. ما ډېرې کورنۍ دی لیدلې دي. یقینا دا خبره تاسو ما سره ومنئ. مسکینان هم وي، غریبان در په در هم وي، خاک په سر هم وي، خو سر یې نه سره خلاصېږي. د بې اتفاقي بیا یو عذاب د انسان لپاره دا چې سر نه سره خلاصېږي، دا یو عذاب دا چې غټه کورنۍ دی کې یو عذاب. نو یقیني دا خبره تاسو له ځانه سره کښېږدئ. بهلول دانا کیسه را یاده شوله. حضرت بهلول دانا رحمه الله ته یو چا وویل د هغو په علاقه کې د یو کور خاوند وفات شوی دی، د یو کور مالک وفات شوی دی، مطلب پلار وفات شو. نو یو دوه اولاد ځینې پاته شو، یو کور والا یو زوړ کور ځینې پاته شو. زوړ کور د مسکینۍ، د فقارت، د فقیرتوب او ښځې پاته شو غریب، او د هغو دغه پاته شول. یو اولاد پاته شو، زوی پاته شول، یو لور پاته شول. یو چا بهلول دانا څه پوښتنه وکړله چې د دې سړي به دا کور څنګه تقسیمیږي، دا قریبانو لره پاته میراث خوارو لره. بهلول مجذوب ورته ویل، بهلول دانا ورته ویل چې دا هلک په حق کې د هغو په حصه کې یتیمي ده. هغو ته د پلاره څه یتیمي ور پاته شو ورسېدله. د نجلۍ په حصه کې هم یتیمي و، ژړا او دردونه و، تکلیفونه ور پاته شول. د پلار د سوري او د سایه څخه مسکین و که غریب و که شو که بد و، د هغو د شفقت څه یې لاس وخاتی، لاړی، خبره خرابه شوه. د ښځې او د کور والا په حق کې د کور ویراني ور پاته شول. د ښځې حصه کې هغه ورسېږي، بس کور وران شو. آینده کې به محتاج مصیبتونه وي، مثال پریشانۍ وي، نو خبرې وي، وروسته به بیا پوه شي انسان. او پاته چې د دغه درې څه اخوا ته نور د دې سړي کومه میراثه پاته ده، هغه یې د نورو میراث خورو ده. د بهلول دانا مطلوب دا دی، د بهلول مجذوب مطلوب دا ولو چې یعنې دې غریبان ته خو هېڅ هم پاته نه شو. او اصل کې مطلوب دا دی چې د دې دنیا ورانۍ ته اشاره و. دا دنیا دقه شانتې شی ده. که دې په ژوند کې یو څه په وسه پرای، والله چې دشمن دی په څنګه همسایه در سره وي، لا د احسان لاس ورځغوه، لا د خیر لاس ورځغوه. چې جنځېرېږي تکلیف درته رسي، لا د هغه د احسان لاس ورځغوه. بس په دې دنیا کې ښه دي او ښه به د مرګه مابعده په ښه درځي. بس ښه در شو مل دي. نو د خپلو سره به څنګه ژوند سړی کوي، د ورونو سره به سړی څنګه ژوند کوي، د خپلو قریبانو دوستانو سره ژوند کوي. خو پر موږ عذابونه مسلط. یو عذاب په هغو کې دا دی چې هغه انسانان په ژبه نه سره پوهېږي، بې اتفاقي. یو پلا مسکیني انسانان په سر نیولي، د ماښام د ډوډۍ درک دې نه لګېږي، د بل شي درک دې نه لګېږي. بلې پلا هغه دوه پکه هغه مځله ورکه، بیخي بیا دلته خانه خراب. د مرګه څه مابعده که ښځه د خاوند پسې ارمان کوي، مفسوس کوي، بد کوي، غلط کار دی، که خاوند یې په ښځه پسې کوي چې په دا مسکیني را سره ناسته وله، زما په هغه حال یې سره پټ کړی ولو، زما خو نور څه په وسه نه و پوره، په اخلاقو مې څه پیسې نه تللې، اخلاقو را سره څه دغه نه تلل، په یو احسان و، په یو ښه خبره خو سره یو لږ زور به مې وړوي. مثال درته دا کارنامې په دې مسکینانو کې پیښې چې حیران به ګوته په غاښ حیران ورته پاتې شي. صحابه کرام مسکینان ول، نبی کریم علیه السلام د مسکنت ژوند اختیار کړی دی. د مسکینۍ په ژوند کې که صبر خورا ډېر لوی اجر او ګټه د آخرت ور پرته ده، خورا ډېره لویه ګټه او سرمایه ور پرته ده. خو له موږ نه شیطان د دې دنیا د هم باسي او د هغې دنیا د هم د لاسه ګټه مې هر څه وباسي. د خدای نه د خدای رضا را پاته شي، نه د دنیا ژوند را پاته شي. بس وایي د فلانې دا نه دا سوه نه هغه سوه. زموږ د اکثرو خلکو خبرې دغه رنګه دي. نو له دې وجې دې ته پام کوئ چې په ژوند کې ښه دي، ښه
د بدو جواب لا پشور کوي. یو صحابي رالی نبی کریم علیه السلام ته ویل چې قربان د خدای نازولې زه مې د خپلو قریبانو سره هر څونه احسان کوم او ښه کوم، خدا کم نصیبه تا قریبان مې بیا دی چې هغه برعکسته شو په مقابل کې بد راسره کوي. رسول الله مبارک ورته فرمیل خپل کار باندې همیشه توب وکړه، ته په دې ګرمي یارې خورې، ګرمي یارې بخورې. بس زه مکلف شویم، ته هم مکلف شوې. که دې ښه په وسه پره خو ډېره ښه ده، که نه سبب د ازار ځان د چا لپاره مه جوړوه. هغه دغه وایي، څوک وایي امام غزالی وایي حیوانان چې الله پاک پیدا کړي دي نو په یو 3 قسمه تقسیم دي. یو هغه دي چې په غرو پرودو کې ورک دي، هغه ته ځنګلي حیوانان چې کوم ورته ویل کېږي، نه تا ته نه په دې نه نقصان دی. یو هغه دي چې صرف نه ده، یو هغه دي چې صرف ضرر دي. نو که هغه نسې جوړېدلی چې نه په یې هغه د حیوان ځای سړی ووایي، نه په یې د کورنۍ دپاره، نه په یې د ورونو دپاره، نه په یې د خپل ښځه د خاوند لپاره، خاوند د ښځې لپاره، نو هغه خو داسې خو ځان کړ چې هغه نه نفس ته نه نقصان شته. دی ځان مه جوړوه لکه مار، لړم، لاټک، غونډک، البوز، ټنډه غلبوز او بل چې بس صرف نقصان او نقصان، هېڅ پیدا دې نشته. د دې وجې ګرانو عزتمندو ورونو دا 5 شپې ژوند دی، د دې 5 شپو ژوند ښه په ژوند کې کېږي. مرګ څه ما بعد ښه بیا په درد نه خوري، بیا ژړا په درد نه خوري، بیا اوښکې څه څول په درد نه خوري. با کفن هم اکثره وخت بل څوک چاته ورکوي، وایي ورسې ورور دا کفن زما په ثواب وي. خو زه وایم د کفن ځای د هغې لڅې وغورځوئ، پر امبار یې وغورځوئ، په ژوند کې ورسره ښه وکړئ، په ژوند کې لاس ورته ونیسئ، په ژوند کې یو له بل سره پوښتنه وکړئ چیشته دي کم دي، په ژوند کې راپورته پر کاروبار یې کښېنوه، په ژوند کې د مریضي پوښتنې وکړه، د اولاد پوښتنې وکړه، تعلیم په وکړه، بل په وکړه. د مرګ څه ما بعد دغه یو دغه مړ کېدی مسکین غریب سړی دی، نو غټ سرمایه‌دار اکا یې دی، ماما یې دی، قریب یې دی، هغه ورغلی دی باره که زه مړ سوم ته به څه وکړې؟ ول زه به خیراتونه د مرګي په ساعت یې راپسې وکړي. په ژوند کې چې څه کوې د مرګ څه ما بعده موږ پښتنو کې رواجونه ډېر زیات دي. په دې ژوند کې را سره وکړه د مرګ ما بعد مې پر امبار لڅ لپړ وغورځوه، کفن لا مه راکوه. په ژوند کې زه په ژوند کې مرم، زه په ژوند کې خواستغی کېږم، زه مریض یم د دوا پیسې نه لرم، زه اولاد په ساه کې اخیستی یم، زه در په در یم خانه د کار درک مې نه لګېږي، د رزق د روزي درک مې نه لګېږي، سهار ماښام پریشان یم. ستا په وس کې څه پوره ده، خو اوس یې راسره وکړه، نور نه بد خو مه را رسوه.